الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. رواه البخاري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې د منافق سړي درې علامات او درې نښې دي. د ټولو نه اول نښه دا ده: اذا حدث کذب. منافق چې کله خبرې کوي نو دا به په خپلو خبرو کې دروغ وایي، یا د مسلمانانو د خطا کولو دپاره او یا د یو انسان د خندولو دپاره دی به دروغ وایي. نو پیغمبر وایي چې مؤمن له دا پکار دی چې دې صفت نه ځان وساتي، ځکه حدیث بلکې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: ما زال الرجل یکذب حتی یکتب عند الله کذابا. یو سړی چې همیشه دروغ وایي نو دا د الله رب العالمین په نسبت باندې او د الله سره چې کوم عمل نامه ده په هغه کې دا کذاب ولیکل شي. وما زال الرجل يصدق. او یو سړی چې همیشه د پاره رښتیا وایي حتی یکتب عند الله صدیقا، د الله سره چې کوم عمل نامه ده په هغه کې دا صدیق او رښتینی ولیکل شي. نو که یو سړی په دنیا کې دا غواړي چې زه د الله رب العالمین سره چې کوم عمل نامه ده په هغه کې صدیق ولیکل شم، نو پکار ده چې همیشه د پاره چې خبرې کوي هغه کې رښتیا وایه، په هغه کې دروغ مه وایه. دویم صفت رسول الله علیه السلام د منافق ویلی دی: وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ. منافق سړی چې کله د چا سره وعده وکړي اخلف، د هغه وعدې مخالفت کوي. چې هر چا سره منافق وعده کړي نو دا خپل د وعدې پورووالی نه کوي، او اول نه دی په هغه نیت باندې اراده وعده کوي چې زړه کې دا پرته وي چې زه اسیم دا وعدې نه پوره کومه. نو دام د منافق صفت دی. پکار دا ده چې اول د چا سره یو لوز، د چا سره یو عهد مه کوه چې ته یې نشي پوره کولی، او کم لوز او کم عهد چې ته کې نو بیا کوشش کوه چې د هغې پورهوالی ته وکې او هغې اتمام ته هغه عهد او لوز ورسې. او دریمه خبره رسول الله علیه السلام فرمایلی چې وإذا خاصم فجره. منافق سړی چې کله جګړه کوي فجره نو په هغې کې کنځل کوي. دا هم د منافق سړي صفت دی چې کله جګړه کوي نو بیا په هغې کې د مسلمانانو خویندې، د مسلمانانو میندې او اسلام چې کومې خویندې دي هغه کنځي. حالانکې پیغمبر د دې نه منع کړله. رسول الله علیه السلام فرمایلي چې سباب المسلم فسق. مسلمان ته کنځل کول دا فسق دی او دا ګناه ده او دا د الله نه فرمانی ده. نو انسان اول خو پکار دی چې مسلمان سره د جګړه ونه کړي، اتحاد د اتفاق د مینې محبت د ورورولي ژوند تیر کړي. که چېرته مسلمانانو په مابین کې اختلاف چېرته راشي اتفاقي، نو بیا د کنځلو نه ځان ساتل پکار دی. او څلورمه خبره نبی صلی الله علیه وسلم کړې وه: وإذا اؤتمن خان. د منافق سړي بل صفت دا دی چې کله په دې باندې اعتماد د امانت وشي نو دا د هغې خیانت کوي. امانت په دوه قسمه دی: یو امانت د مال چې منافق سره ته مال کېدی نو بیا هم د هغې مخالفت کوي، معنی هغه مال لګوي. او دویم امانت د خبرو دی چې ته د هغې سره یو راز خبره، یو پټه خبره ته هغه ته ووایې، نو دا ستا د راز خبره او ستا پټه خبره دا بیا خلکو ته بازار کې د خلکو په مجالسو کې کوي. نو دا د منافق سړي علامه ده. نو رمضان میاشت ته پکار ده چې موږ د خپلو خبرو اسلام وکړو او د امانتونو لحاظ هم وساتو، مسلمانانو باندې پرده واچو، کنځلو نه ځان وساتو. انشاءالله تعالی د دې په وجه باندې به الله زموږ نه دا عبادتونه او دا روژې به قبولې کړي. او که موږ خپله خوله دا سمه نه استعمالوله او دا موږ بېځایه استعمالوله نو کېدی شي الله دغه روژې هم زموږ نه قبولې نه کړي او الله موږ له په ده باندې سزا راکړي.
الله دې وکړي چې زمونږ ټول اندامونه چې الله د دین په نشر او اشاعت کې استعمال شي، نه د الله په دین مخالفت کې او د هغې په کمی کې استعمال شي.